یو هغه دی چې ځان له ناست ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یوازې ناست الله ورته رایاد شو، د الله د یاد د لاسې د سترګو نه اوښکې لاړې. دا اوښکې که وایي چې فایده دله درکړي، اوښکې بهول نو نن ورځ ده، سبا بیا اوښکې بهول تاله فایده نه درکړي. فلیضحکوا قلیلا وليبكوا كثيرا. الله رب العزت د مجرمانو باره کې ودې خاندي نن، خو دوی دا خندا نن لږه ده او جړا به بیا ډېره. نن که سړی خاندي او ډېر هم وخاندي که نه، خو د هغه خندا په مقابله کې کومه چې آخرت کې الله جنتیانو له ورکوي، دی په مقابله کې هېڅ هم نه ده. او رب العزت د سورة المطففین په آخره کې د مجرمانو باس کړی دی، ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمانو چې به کله مؤمنان ولیدو به هغو پورې به مسخرې کولې، هغو پورې به خنداګانې کولې. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله د آخرت مبارک وي او په دغه ورځ به مؤمنان خندا کوي په هغوی پورې. که غواړي چې د همیشه خندا دې نصیب شي که نه، او همیشه خوشحالي چې په هغې پسې غم نه وي، نو بیا نن جړا پکار ده. هغه جړا هم د الله د یېرې نه، د ریاکاري جړا نه، چې تا ته الله را یاد شي، تا ته د الله عذاب را یاد شي، تا ته جنت، تا ته جهنم، تا ته خپل اعمال را مخې ته چې ستا د سترګو نه اوښکې روانې شي. کومه ورځ دې شي چې یوازې ناسې تا ته الله را یاد شي، ستا سترګو نه اوښکې تللي. اخیری پیر زما ستاسو نه سوال دی او ځان له به جواب ورکړي، اخیری پیر ستا د سترګو نه کله اوښکې تللي د الله د یېرې د لاسه؟ ځان له جواب ورکړه. اخیری پیر تا کله د الله د یېرې نه جړلي دي؟ تا کله دین اورېدلی دی، تلاوت ته اورېدلی، ته به جړا شوې؟ ته ځان له جواب ورکړه. بیا ته ته اندازه ولګي چې ستا زړه څومره سخت دی او څومره نرم دی. او په دې باندې الحمدلله زما یو کتاب هم شته د دې د الله د یېرې د لاسه جړا کول، د هغې فضیلت، د هغې بعض مسایل په دې باندې الحمدلله ما څه لیکلي هم کړي دي د ډېرې فایدې دپاره او د پوهې د ډېرولو، د علم د ډېرولو دپاره هغه کتاب مطالعه کوي. نو دا به ابو موسی الاشعري رضی الله عنه خپلو ملګرو ته وي وجاړئ، جهنمیان به هم جړا کوي، خو د جهنمیانو د جړا د لاسه په هغوی باندې څوک مهرباني نه کوي. او که نن تاسو وجاړئ نو د دې جړا د لاسه په تاسو باندې مهرباني کېږي، رب العزت په تاسو باندې شفقت کوي. ابو هريره رضی الله عنه، د ابو هريره دومره نصیحتونه دي، یاره مبالغه به نه وي چې په هغې باندې مستقل داسې کتابچه ورته کې لیکلی کېږي چې سړی ورته دا عنوان ورکړي نصیحتونه د ابو هريره رضی الله عنه. ابو هريره رضی الله مشهور صحابي، د ټولو نه زیات حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دې ځوان را نقل کړي. او ځوان ورته ولې وي؟ سړی وایي چې خو بیا بوډا شوی او بیا مړ شوی دی، عمر یې ډېر. نه، کوم وخت کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا ناسته کړې ده که نه، او ده ګورې یو څو کاله د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړي دي، یو څو کاله. هغه وخت کې دی ځوان و او دومره سخته ده تېره کړې دی دین دپاره. په خپله دا خبره کوي، وی کله نه کله به د لوږې د لاسه زه د رسول صلی الله علیه وسلم د دې منبر خوا کې بېهوشه شوم راوګولېدم. نو اوله کې به چا پېژندلی نه وم، نو خلکو به وي لیونی دی، څوک لیونی دی؟ مسیح نبوي ته راغلی هلته پروت دی. بیا چې ورالو چې وګورو دا خو ابو هريره دی، وما بي من جنون، داسې لیونتوب په ما باندې نه و. مسله څه وه؟ ان هو الا الجوع، لوږه به وه. سره دې هر څه هغه د هر څه برداشت کړي دي او دا رب العزت دین یې زده کړی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګردۍ کې پاتې شوی. موږ ته چې معمولي ټک داسې مسله راشي که نه، زموږ د هر څه ګډوډ، نور هر څه پرېږده. لکه یو سړی دی را روان دی د دین مجلس ته، مسله ورته هم نه ده راغلې، څه حادثه هم نه ده، غریبي هم نه ده، لوږه هم نه ده، خو ټلیفون ورته راغی، یو ملګري ورته وایي چکر نه لګو. بیا چې ورسره ته میلاو شي، نه هغه یاره بس هغه یو زموږ هغه ملګری او زموږ دا حال دی. پاچې له غریبي او لوږه او هغه مسلې خو که دې بازو ته رالېږي د هر څه دله پرې نه ښودو، بیا ماته ووایه
داغه انسان د ابو هريره رضی الله عنه د ده ډیر زیات نصیحتونه دي. یو نصیحت د ده ما نصیحت یا د ده یو خبره ما یو کتاب کې کتلې وه، وی کله چې به پې څوک بوج شو، یو نیم سړی په سړي باندې څه شي بوج شي، نو څوک به یې خواله راغی په ده به بوج شو. او سړی ولې په چا بوج کېږي؟ د دې ډېر اسباب دي. یوه بې ټیمه راشي، یا د خوب ټیم دی، یا ته بیمار یې، یا ته به بله ضروري مسله کې، یا څه داسې څه حاجت کې، او دا یاره د پسې راغی بوج شو. دلته موږ دا خبره نه کوو چې نو خوش اخلاقي، ګوره اخلاق او خوش اخلاقي د دې دا مطلب نه دی چې ته چې څه کې کوه دا بل سړی به معمولي کړپ هم نه کوي. نه، اخلاق خوش اخلاقي د یو ځان له موضوع ده چې کله ته یو کار غلط کوې موږ ورته وایو چې دا کار ستا غلط دی. بیټې مو اوس راغی کله سړی په چا بوج کېږي؟ یو دا چې ډېرې قصې کوي او لګیایي او لګیایي او سړی نشه کي، یا الله زه د سره څه ها کله سړی په سړي باندې هله بوج کېږي چې بې فایدې موضوع کې لګیایي، لکه داسې خبره به راوالي چې د هغې فایده نه، کله خو داسې خبره راوالي چې هغې کې نقصان وي، هغه په سړي باندې بوج شي. او داسې نور ډېر اسباب پکې دي. خدای یو څو مې ته په دې ذکر کړو چې ما ورته هم ځان بیدار ساتو، داسې نه چې په چا باندې بوج شوي یو او د خندا شنه وي چې دا سړی ډېر په ما مین دی، غلی ما ته داسې ګوري، داسې مړاوي مړاوي، حجي دا غلی تا ته ګوري که نه، نو د هغه د زړه نه یو الله خبر دی، خو د اوچت خوی د لاسه تا ته څه ویلی نه شي. وی کله چې به پې څوک بوج شو که نه